السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو شاګردانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ باسته. په دې هیله چې تېر درس مو کتلی وي او یو څه مو تېر زده کړي وي. نن بیا هم غواړم د اکټیو انګلیش 1 بوک انګلیسي کتاب تاسو تدریس کړم. ګرانو شاګردانو، که تاسو غواړئ چې دا رقم علمي ویډیوګانې په هره برخه کې د مکتب ویډیوګانې په پښتو ژبه تاسو تدریس شي، زموږ ګرانو شاګردانو، زموږ په چینل کې چې کومې ویډیوګانې تاسو ګورئ ټول پښتو ژبه دي، ټول د هېوادوالو لپاره دي. ګرانو شاګردانو، پښتو ژبه یوه ملي ژبه ده. باید هر افغان چې پښتون وي دې ژبې ته خدمت وکړي، یوه نړیواله ژبه شي. ګرانو شاګردانو، زموږ هېوادوال نورې ژبې زده کوي، مثال لا انګلیسي زده کوي، خو چې لږ انګلیسي زده کړي چې پښتو دوی نه وایي، که پښتون سره هم مخامخ شي چې دوی انګلیسي وایي. نه ګران شاګردان، دا غلط خبر ده. موږ باید خپلې ژبې ته ډېر احترام ولرو، خپل تاریخ ته، 15 کلن تاریخ ته چې زموږ تېر شوی دی. که چیرې موږ په انګلیسي هم لږ زده کړه او هغه ته مو په هغه هم خبرې شروع کړې، صحیح ده. هره ژبه د ضرورت په اساس ګرانو شاګردانو یو اهمیت لري، خو داسې نه ګرانو شاګردانو چې تاسې باید د هغو ژبه څرنګه کوي خپله رسمي ژبه وګرځوئ. نه ګرانو شاګردانو، پښتو ژبه یوه نړیواله ژبه ده. نړیوال که نور نړیوال مني که نه مني، خو پښتانه به یې خامخا دا مني چې دا نړیواله ژبه ده او دې ژبې ته باید ډېر خدمت وشي. که یو لفظ هم د پښتو وي ګرانو شاګردانو او تر بل چا ورسوي، د پښتو ژبې ته ډېر خدمت راځي. ښه ګرانو شاګردانو، نورې خبرې نه اوږدوم. که چیرې ګرانو شاګردانو تاسو غواړئ زموږ چینل کوم تدریسونه چې دي دا ټول بل چا ته ورسوئ یا خپل ملګري ته ورسوئ یا د فیسبوک ملګرو ته ورسوئ، نو زموږ د چینل لینک په ډسکریپشن کې شته، هغه سره کاپي کړئ ټول او هر یو ملګري ته چې تاسو غواړئ دا درسونه ورسوئ، نو دا یې ګرانو شاګردانو ډېره اسانه طریقه ده. که چیرې ستاسو ملګري هم مینهوال وي د تعلیم او پښتانه وروڼه وي، دا درسونه خامخا ورسوئ، ځکه زموږ چینل کې ټولې پښتو ویډیوګانې او پښتو تدریسونه دي. ګرانو شاګردانو، نور خو نه ضایع کوم، راځئ په درس پیل کوو. اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم. 11 لوست. ګرانو شاګردانو، که ګرانو شاګردانو که تاسو سره کتابونه نه وي، آیټم 15 برخه ده، تاسو کولی شئ له دې صفحې څخه ګټه واخلئ. ګرانو شاګردانو، آیټم 5 15 برخه شروع شوه. ګرانو شاګردانو، بیا هم په this is and that is ګران شاګردان څرنګه بیا هم خبرې کیږي. یو او ګران شاګردانو اضافه شوی دی په انګلیسي کې end معنا چې ده او. ګران شاګردانو، موږ په دې درس کې وویل چې this او ډټ دغه دواړو اشاره کوله، خو this نږدې شته اشاره کوله او ډټ لرې شته اشاره کوله، لرې شته اشاره، خو دواړو مفرد شته اشاره کوله، یعنې یو شته اشاره کوله، زیات شان ته اشاره نه شوی کولی. ګران شاګردان، بیا هم د هغه په دې درس په دوام د څو مثالان درته رااخیستي دي. اول مثال یې درته رااخیستی ده. this is a flower. دغه ده یو فلاور. ګران شاګردانو، څه معنا؟ ګل. this is a flower. دغه ده یو ګل. خو ګران شاګردانو، چې کې اضافه شوی ده او کې اضافه شوی ده او and او. ګران شاګردانو، موږ په انګلیسي کې وایو او الف وو، دغه معنا چې ده and. په دې درس کې ګران شاګردانو دا and نه و، موږ باید داسې ویل this is a مثال this is a knife that is a cake. دغه دی چاقو، هغه دی کیک، خو هم نه کې ویل
نن ګرانو شاګردانو او هم څرنګه هلته کې راتلی سي په لمانځ کې او دا هم موږ استعمالولی سو. and that is a tree. tree ګرانو شاګردانو څه ته وایي او هغه ده یوه ونه. tree ګرانو شاګردانو معنا چې ده ونه. ګرانو شاګردانو دغه سپیل به تاسو یادوئ tree یعنې ونې ته چې وایي tree وایي سپیل به یې هم یادوئ TREE دا د انګلیسي دا سپیل په انګلیسي کې هم ډېر مهم ده ستاسو تلفظ ورسره څرنګه سي بیا یې ولیکئ په املا کې. this is a flower دغه دا یو ګل and that is a tree او هغه دا یوه ونه. tree یو درې دی هغه TREE دغه ته بیا دا بیا ګرانو شاګردانو څو دي درې ورته وایي په انګلیسي کې درې نه یو دوه درې tree 1 2 3 خو دا tree څه معنا TREE دا د ونې هغه ورکوي معنا TREE ونه THREE دا درې ته وایي. ښه ګرانو شاګردانو یو بل مثال تاسو ته رااخیستی ده. This is a bird and that is an airplane. دغه دی یوه بیټ ګران شاګردان چې ته وایي مرغۍ ته وایي مرغۍ او اینډ او هغه ده ډټ ایز ان ګران شاګردان دلته بیا چې راغلی دی ان راغلی ده د یو له ځایه هر ځای چې راغلی ده ان راغلی ده. ګران شاګردان مخکې تر څو کې هم ماته ته وایي چې ان د چیز لپاره استعمالېدو هغه نمونه چې په واول شروع سوي وو هغو لپاره چې استعمالېدو ان استعمالېدو چې یو به دې ویل. مثال اوس دلته دا ایروپلاین ګران شاګردان چې ته وایي طیاره ایروپلاین طیارې ته وایي خو دا ګران شاګردانو چې کوم واول حروف شروع شوی ده واول حروف چې ده ای ده ګران شاګردان واول حروف په تاسو ته یاد دي یعنې غږ لرونکي توري په انګلیسي کې واول حروف ډېر مهم دي. دا مخکې ما هم درته ویلي وو چې واول حروف په یو نوم کې رانشي هغه نوم بیخي له سره معنا نه ورکوي. نو ایروپلاین طیاره دلته به ګران شاګردانو څرنګه ان یو سره استعمال کړی and that is an airplane هغه ده یوه طیاره. دغسې یو بل مثال یې ګران شاګردانو تاسو ته رااخیستی ده. this is a ship and that is a shop. دغه دا شپ ګران شاګردان چې ته وایي کښتۍ ته وایي ده شپ څه نه ویل کېږي شپ شاید به ګران شاګردانو تاسو نه وایاستئ ځکه شاید که چا ته ووایي چې دا آی د هغه خپل تلفظ ورکوم شاید زه شاید وایم نه ګران شاګردان دا شاید نه ویل کېږي ځکه دلته به تاسو په یو دلیل ورته لرئ ځکه چې یو بل واول نه ده راغلی که چیرې دلته یو بل داسې واول ای ورسره راغلی وه نو تاسې دا شاید ویل ځکه چې دوم واول د دې لامل کېږي چې اول واول څرنګه کې په اول واول باندې مد راولي یعنې هغه اوږد ووایي خو اوس په دوم واول نسته اول واول داسې ویل کېږي ما شپ ګران شاګردان چې ته وایي کښتۍ ته کښتۍ د ګران شاګردان چې وایي شپ ورته وایي او دکان ته ګران شاګردانو بیا چې وایي اینډ او هغه ده یو شاپ ګران شاګردانو شاپ څه معنا دکان.
دکان ته چې وایي ګرانو شاګردانو شاپ وایي. ښه ګرانو شاګردانو دغه وو مثالونه چې تاسو ته یې رااخیستي وو. ښه ګرانو شاګردانو اوس تاسو خپل کتاب صفحې ته پام وکړئ، دا لاندې جدول ته وګورئ. په سر کې لیکلي دي ریډ الاود، ریډ ویل. الاود څه معنا؟ په لوړ اواز. پین پین پی ا ان پین ګرانو شاګردانو څه معنا؟ میخ ته وایي. شپ 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 ګرانو شاګردانو څه معنا؟ کښتۍ. تاسو په شکل کې هم وینئ. شایپ ګرانو شاګردانو ما کې هم ته شایپ نه وایاستئ. شپ شپ اس ایچ آی پی شپ ګرانو شاګردانو څه معنا؟ کښتۍ. پکچر پکچر پی آی سی ټي یو آر ای څه معنا؟ پکچر. پکچر ګرانو شاګردانو عکس ته وایي. فیش اف آی اس ایچ فیش ګرانو شاګردانو څه معنا؟ ماهی. وینډو 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 ګرانو شاګردانو څه معنا؟ ورسوي ته وایي. وینډو ډبلو آی ان ډي او ډبلو وینډو ورسوي. سټیک سټیک ایس ټي آی سی کې سټیک ګرانو شاګردانو څه معنا؟ تېر درس کې دا هم درته راغلی او دا بل څه بیا ته پام وکړئ. شپږم لښتې ته وایي. ښه ګرانو شاګردانو دغه تلفظ به تاسو زده کوئ. ګرانو شاګردانو که تاسو کومه پوښتنه لرئ د درس په هکله نو موږ ته کمنټ وکړئ، انشاءالله موږ به وکولی شو تاسو ته ژر دغه ځواب درکړو. نو ګرانو شاګردانو تر بل درسه مو الله مل شه.